دویمه برخه، هر ورځ له یو نابلدې سره مهرباني کوئ. هالډوس اکسلي د مرګ په وخت د خپل ژوند ټولې زده کړې له سترګو تېرې کړې او بیا یې دا ټول درس په 2 ساده ټکو کې راټول کړ. راځئ چې له یو بل سره مهربانه واوسو. موږ زیاتره پر دې باور یو چې د ښه او رښتینې ژوند لپاره باید لوی کار وکړو یا یوه لویه لاسته راوړنه ولرو چې له امله یې موږ د مجلو په پوښونو او اخبارونو کې راشو. هیڅ هم له حقیقته لوړ نه دی. معناداره ژوند له ورځنیو مهربانیو او ښېګڼو جوړ دی او همدا زموږ ژوند ته رښتینې لویي ورکوي. هر څوک چې ژوند ته درځي د ښودلو یو سبق او د کولو یو کیسه درته لري. د ورځې په هره شیبه کې ستاسې له څنګ نه څوک تیریږي دا داسې یوې ښېګڼې او مهربانۍ یو فرصت درکوي چې ستاسې انسانیت ترې څرګندیږي. نو ولې هغسې ژوند نه پیلوئ څنګه چې تاسې په حقیقت کې یاست او هغه څه نه کوئ چې ستاسې ګرد چاپېره ژوند ښکلی او غني کړي. زه خو وایم چې که تاسې د ورځې د یو کس د مسکا لامل شئ یا یو نابلدی زړه ښه کړئ نو ورځ به مو ارزښتمنه وي. مهرباني اصلا د هغه ځای کرایه ده چې موږ په ځمکه نیولی دی. له نابلدو خلکو سره په نویو لارو او طریقو ښېګڼې او مهرباني کوئ. په موټر کې ځئ د یو حق العبور ټول ځای کې تاسې پسې قطار کې یو موټر ودرېږي او تاسې د هغه ځای د حق العبور پیسې ورکوئ. په موټر کې یو اړمن کس ته څوکۍ پرېږدئ، نور نه په سلام او روغبړ کې مخکې کېږئ. دا ټول د مهربانۍ د پیل طریقې دي. څه وخت مخکې مې له واشنګټن ایالت نه یو لیک ترلاسه کړ. دا لیک راته هغه رایب چې خپل فراري موټر خرڅ کړ کتاب یوې لوستونکې رالیږلی و. په لیک کې لیکلي و زما عادت دی چې چا راسره زما په اروايي سفر کې مرسته کړې وي مننه ترې کوم. نو هیله ده چې په پاکټ کې د $100 چک زما د مننې او دعاګانو سره ومنئ. ما یې ژر د دې سخاوت ځواب ورکړ او د خپل یو پروګرام غږیزه فیته مې ورولېږله. په دې توګه هغې د خپلې رالیږلې ډالۍ قیمت ترلاسه کړ. د هغې دا کار له زړه نه د یوې مهربانۍ کولو د ارزښت لوی درس و.